د یو ورور سوال کړی دی چې یو سړی نوی کور جوړوي د دې دپاره حلاله کول دا کور له پوره شوی نه یو سړی څاروي حلال کې پروګرام وکړي یا کور پوره شي او پروګرام وکړي دا جایز دی او که نه داسې سوال مخکې موږ نه یو پیر دوه شوی جواب مختصر دی یاد ساته زه اکثر ګوره جواب چې ملګرو له ورکوم نو داسې ورته وایم دې دوه حالات دي درې دي دوه قسمه یې درې دا چې کله مسله داسې تقسیم کړي دا اسانه شي یادولو کې کور چې انسان جوړ کړي یا دکان تیار کړي یا هر څه آبادي چې وکړي بیا په هغې کې پروګرام کول څاروي حلالول او خلک راوسته ډوډۍ له دا په دوه قسمه دي یو هغه اولنی قسم دا دی چې دا حلاله دې دپاره کوي چې د پیریانو نه ځان وساتي او د شرونو نه بچ شي یا د بد نظر نه ځان بچ کړي نو دا فاسد عقاید دي غلطې عقیدې دي بلکې کله نه کله شرک اکبر ته هم رسي چې کله په دې اراده وکړي چې د پیریان پې راضي کومه چې ما نه تنګوي نو دا خو عبادت ته عبادت حق د چا دی هغه د الله دی که په دې نیت یې کوي چې ځان پې نږدې کوي پیریانو ته او پیریان پې راضي کوي او بیا خو دا شرک ته رسي او زمونږ په دې علاقو کې چې کېږي نو تاسو څه خیال دی څه دپاره به همدې دپاره چې د بد نظر نه ځان وساتو او د شر او د مصیبت نه نو دا ناروا دي دا کار شریعت کې نه ثابت او که چېرته د وینه تویې د دې پیریانو دپاره او یا د غیر الله په نوم باندې نو بیا خو شرک ته رسي والعیاذ بالله او که دغه درجه کې نه نو بیا منکر کار دی ناروا دی دویم حال دا دی علماو د دې تذکره هم کړې ده دا ذبیحه فقهاو د دې تذکره کړې ده چې نوی کور جوړ شي او په هغې کې سړی څاروی حلال کړي دې ته وکیره وایي الوکیره چې یو سړی دا پروګرام وکړي دې دپاره چې خوشحالي راښکاره کړي او د الله سبحانه وتعالی شکر ادا کوي نو بیا په دې کې څه حرج نشته او هیڅ فرق پکې نشته که یو سړی د کور آبادي په منځ کې حلالوي او که په آخره کې حلالوي که هر ټیم کې کوي دا پروګرام دې کې څه حرج نشته ځکه چې ابې د الله شکر ادا کوي او خلک راجمع کوي نو هېڅ خبره نه ده او که چېرته دا پکې فایده یاده کوي که چېرته د خلکو داسې عقیدې غلطه او په هغه علاقه کې مشهوره وي چې کور کې خلک نوی کور جوړ کړي بیا پکې څاروی حلالوي یا نوی دکان به کې به څاروی حلالوي او ستا اراده دی چې زه خو کوم په دې نیت چې د الله شکر ادا کوم نو بیا غوره دا ده چې څوک د باندې دا شک ونه کړي چې ته هم د هغوی په شان کار کې په بل ځای کې حلال کړه لکه صحیح دی ستا کور یو ځای کې جوړ کو دکان دی یو ځای کې کور وکړو د ډوډۍ دا دعوت د پروګرام دا په بل کور کې وکړه چې څوک د باندې دا ګمان ونه کړي چې ته هم د خلکو په شان نظریه دی ده ته خو دا وایي چې د الله شکر ادا کوم چې د الله د شکر په طور سره دا تعالی علیه او خلکو کې تقسیمه او خلکو له راولي په بل ځای کې وکړه چې د هر هغه ځای نه ځان لرې ساته چې تا باندې غلط ګمان کېدی شي هغې نه به ځان لرې ساتي والله اعلم